2 بجې په غوږونه نیولي وو. لږ تیز بچی لږ تیز. 2 بجې په غوږونه نیولي وو. 2 بجې په غوږونه نیولي وو. بیا کمرې ته بوتلول یو قار صاحب خونه لښتې بیا ماته کړه. کم کاري صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین. ښه بیا؟ بیا څلور کسانه مو د نور ونیوه. بیا مشر قار صاحب راغی مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دي دا ښه هغه بیا راغی بیا دا مې دنده کمر بند کړه او د په غوږونه ونیو. وړو ته بستر کړه وینو چاپه کې مات کو. غوږونه یې ونیولو ماښام موږ د لږ ټیم وو د بیا راولیدو خپل اسونه کار ختم کړو. بیا پرې خو بیا کېنو بیا یک میکې وکړو بیا راغی بیا په غوږونه ونیو. بیا لږ ساعت وشو بیا ما ته یې اوبه راوړه. ما درې بیا راوبولې ما په دې لاس باندې ستر کېښودو درې بیا یې راچکه وواله بیا دا تقریبا څه ټیم و کله چې دا ډسکه وواله؟ دا دي مازدیګر موږ خوراک کوو مازدیګر مونځونه شوي ډېر نه وخته. ښه دې کاري صاحب چې والو څه هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود وو؟ ټول ماشومان موجود ټول ډېر. او دې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو کمره یې ورې بند کړی او بزان بچي ور بند کړی دې کاري صاحب. او جی ښه دا درې کاري صاحبانو. او جی ښه